بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. ستار اېښودونکی فکري بنسټ تقریبا یوه میاشت وړاندې پیل شو. پیل کې هم حتما تاسې ونډه اخیستې وه او دا د هماغې کړې ژمنې په اساس باندې خپله لومړۍ غونډه برابره کړې ده. په دې غونډه کې د سی وي لیکنې، د کاور لیتر لیکنې او د مرکې او د انټرویو لارې چارې او مسایل تاسو ته تشریح کیږي. زموږ د فکري بنسټ طریقه د کار متفاوته ده. هغه په دې لحاظ چې موږ همزمانه د یوټیوب یو چینل هم لرو. زموږ دغه پروګرام چې دلته کله اجرا شو دې ویډیو به هلته خپریږي. نو که څوک دلته راځي که نه راځي، که په دې ولایت کې دي که بل ولایت کې دي، که په هر ځای کې دي، له دې پروګرام څخه استفاده کولی شي. نن کې سبا یا بل سبا یا شپږ میاشتې وروسته هر وخت. په هر صورت زه ډېر خبرې نه کوم، فقط غواړم نن چې موږ کومه موضوع انتخاب کړې ده د سی وي لیکنې یو له مهمو ضروریاتو څخه ده د دې وخت. یوې ورځ تر بلې زموږ داسې جامعه کوم نړیوال استانداردونه چې موجود دي د وظیفې د موندنې په برخه کې هغه تطبیقیږي. که تاسې غواړئ چېرته وظیفه لاسته راوړئ، که تاسې غواړئ چې کار پیدا کړئ، که په حکومتي وظیفو کې دا معیار اوس پورې نه دی تطبیق شوی، مګر په شخصي مراکزو کې، شخصي دفترونو کې، په بهرنیو دفترونو کې تاسې اړ یاست چې خپله سی وي وړاندې کوئ او تاسې اړ یاست چې مرکه د کار ورکړئ. اوس سی وي لیکنه د هر چا کار نه دی. سی وي لیکنه تاسو دپاره بل څوک نشي ترسره کولی. زما چې کوم برداشت د سی وي لیکنې څخه دی، تاسې مجبور یاست چې خپله سی وي په خپله ولیکئ او تاسې پوهېږئ سی وي ستاسو لومړی برداشت دی. تاسې په خپله هلته نه یاست چې تاسې وغږېږئ او ستاسو له خبرو، ستاسو له څېرې نه هغه څوک چې غواړي تاسې په وظیفه وګماري متاثره شي او تاسې په وظیفې وګماري. لومړی تاثر د سی وي دی. که ستاسو سی وي ښه لیکل شوي وي، په اصولو برابره لیکل شوي وي، د دې چانس شته چې تاسې شارټ لیست شئ. وروستی کار بیا ستاسې د مرکې او ستاسو د خبرو، ستاسو د دانش دی. نو د دې لپاره چې تاسې سی وي ښه ولیکلی شئ، دا وړیا کورس او دا وړیا لیکچر هم دلته او هم که موږ په بلخ پوهنتون کې او یا په نورو پوهنتونو کې تنظیم کړی شو، هلته پکې برخه واخلئ تر څو سی وي لیکنه سره له اوسه داسې زده وي. نور په ډېرې خبرې بریالی جلالزی کې زموږ له ډېرو تکړه ملګرو څخه دی. دی اوس هم په بهرنیو سره یو بهرنۍ پروژه ده، په هغې کار کوي، دفتر دی. مخکې هم کار کړی دی. فکر کوم لسهاو شلهاو ځل به یې د مرکې کړي وي د وظیفې دپاره او سی ویګانې یې لیکلي دي. نورو سره هم مرسته کړې، په دې برخه کې ښه مجرب دی. نو له دې تجربې نه استفاده وکړئ او د ده له خبرو استفاده وکړئ.